ولسمشر غني مرکې ته بېلابېل مثبت او منفي غبرګونونه ښودل شوي. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس درسره چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان بې واکه شوي ولسمشر محمد اشرف غني پرون شاوخوا 15 میاشتې ځنډ وروسته د افغانستان په وروستیو حالاتو او په ځانګړي ډول د جمهوري نظام د سقوط په اړه ملت او نړیوالې ټولنې ته له ځینو رازونو پرده پورته کړه. د ښاغلي غني څرګندونو ته د هغه پلویانو او مخالفانو مختلف غبرګونونه وښودل. په دې لړ کې د حامد کرزي د واکمنۍ ملت او امنیت رئیس رحمت الله نبیل او کرزي د دفتر رئیس عبدالکریم خرم چې اشرف غني له ولسمشر کېدو سره له دندو ګوښه کړي وو تر ټولو توند غبرګونونه وښودلې. هغوی د ولسمشر غني خیرې دروغ او غولونکي ګڼلي، خو په ټولنیزو رسنیو کې زرګونو عامو افغانانو د ښاغلي غني د وضاحت او دغه راز د اوسني ناورین د سوله ییز او معقول حل په اړه د هغه د طرحې هرکلی کړی دی. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.